مفتی صاحب نعمان ته جرګې راتللې. مفتی صاحب محترمه تا به خارج ته ولیږو، تا به دوبۍ ته ولیږو. که چېرته زه ردود ونه کړمه، که چېرته زه دا فرقه دواله پسې ونه لګېږمه، امت ته یې معرفي نه کړمه، دغه ځای ما ته دوبۍ دی، ما ته څوک غږ نه کوي، ما ته ښه پیسه هم راځي. په دې پوه یم علماو امام ابو حنیفه دین ډېر ضعیف دی، ډېر د هرې خوا نه دشمنان پې تعرضات کوي، ځان نه مدافعین جوړ کوي. په دې معنا نیست، دا به په دې معنا نه وي چې که چېرته مونږ یو کس یا دوه یا شیخان شهیدان کو یا مفتی صاحبان شهیدان کو یا علما شهیدان کو، دا خلک به د خپل دین نه واوړي. دا خیال دی، دا جنون دی، دا محال دی. هلکه خپل چې کې سرېږه، دا امتحانات نن نه دی، دا چې دنیا پیدا شوی، دا د مبارکانو د اله العالمین په پاکو بندګانو باندې دا امتحانات راغلي. راځي به داسې نه و چې خالي مفتی صاحب نعمانو لاړه، الحمدلله کرسي مناظرې کړي، دومره زمرې روزلي دي چې انشاءالله تر مادمه د قیامته پورې به دا مناظرین به د خپل مذهب مدافعین وي، د خپل دین مدافعین به وي. اگر که د خپل شیخ غوندې د خپل مفتی غوندې که چېرته دا دنیا هم ترې لاړه، خو دنیا هم پرېږدي اما خپل مذهب نه پرېږدي. ولې موږ او تاسې متل کوو چې د باز د جال نه به د باز بچي وځي، دا بازان دي، د باز بچی روزلی دی. ما شما متل داریم، میگیم از خانه باز چوچه باز میبراید، باز رفت چوچهش مانده، با خبر دشمن دی توقع نباش، دی توقع نباش که البته کوچ امام ابو حنیفه البته بارست نخیر. ما به این عقیده داریم، قسم به ذات خداست، اگر حضرت جناب مفتی صاحب مبارک از این 2 انفجار و 3 انفجار و 10 انفجار ترس و حراس می داشت، در ابتدا اعلام کرد مذهبه، مگم نه تا که مبارک خون خدا در سر منبر محمد رسول الله نریختان، تا که خون خدا نریختان مذهب ترک نکرد، مبارزه را ترک نکرد. یقین به ذات خدا کنین مفتی صاحب نعمان الحمدلله من جمله از رفقای خاص بنده فقیر است. اگر که به ما حیثیت مرشد ما داشت، حیثیت استاد ما داشت، خو والله العظیم ما از کدام رفاقت که داشتیم هیچ مجلس ما نمی بود. اگر ما مجلس میلاد نبی می گرفتم مبارک زنگ می زدم، تشریف آوری می کرد، با وجودی که مصروفیات زیاد می داشت. لله الحمد دا زمونږ فخر دی. پروس کال می دغه تیر میلاد کې ورته زنګ وکړه، مل جناب مفتی صاحب مبارکه د میلاد جلسه مې دی چې تاسو ورته رانه شئ، دا به زمونږ میلاد ډېر بې خونده وي. ما ته څه وایي؟ وایي مولوي صاحب محترمه په ځان نه یمه، هسې مې زما کډه بار دی، په ځان والله که یم. او مولوي صاحب محترمه ستا جلسه در خرابه نه کړمه، او مولوي صاحب محترمه تاسو پکې ژوبل نه شئ. ما ورته ویل مفتی صاحب مبارکه دا ټول دنیا دې درنه قربان وي، تاسو راشئ. مفتی صاحب هغه شخصیت و، قسم مې دې په خدای د ځان پروا یې نه کوو، د یو عادي مسلمان پروا یې کوو. هسې نه چې ما پسې خودي چې زما له وجې نه کوم بل مسلمان ته صدمه ونه رسېږي، زما له خاطره بل مسلمان رانه زخمي نه شي. د ځان په قصه کې نه و، خدمت دینی درلوده. یقین وکړه په اکنافو د افغانستان کې مبارک مهارت لري، شهرت لري، خدمات لري. دنیای مجازي کې فیسبوک پاڼه کې تاسو وګورئ د مبارک څومره خدمات دي. تاسو یقین په رب وکئ خالي افغانستان کې د خدمات نه دي، د مبارک خدمات ډېر ټیټ دي، فراخ خدمات لري. خوشا به حالې علماو ته زما وړوکی ورور دا توصیه ده، علماو غلي مه کینئ. علماو هغه علماو ته وایم چې دا صفت پکې دی او غلي دي، غلي مه کینئ. یو خو زمونږ الحمدلله خپل علما دي، دا چې ورته وایي چې غلی شه نه غلی کېږي. تاسو یقین په رب وکئ. مفتی صاحب نعمان ته جرګې راتللې، مفتی صاحب محترمه تا به خارج ته ولیږو،
تا به دوبۍ ته ولیږو. والله لازم دا قصه ما سره کړې ده. مفتي صاحب محترمه دلته دې خلک نه پرېږدي، تا به لږ ایخوا ته ولیږو، د خارج نه خدمات شروع کا داسې نه چې زموږ نه ضایع نه شي. مفتي صاحب مبارک ورته په خندا شو، ورته وایي ای علماو ستاسو دې کور ودان وي چې ما ته دا خبره وکړه، اما که چېرته زه ردود ونه کړمه، که چېرته زه دا فرقه دواله پسې ونه لګېږمه، امت ته یې معرفي نه کړمه، دغه ځای ما ته دوبۍ دی، ما ته څوک غږ نه کوي، ما ته ښه پیسه هم راځي، په دې پوه یم، اما وجدان مې نه مني، ایمان مې نه مني، علت مې نه مني. دا علم څه په درد چې یې عالم، یې شیخ،